پر سیمه یې له درنو جګړو او زیاتو ستونزو تېرېدو وروسته اوس ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې، خو په ارام او ښه چاپېریال کې نه، بلکې په دې زړه او خواره کرایي کلا کې. دا د میدان وردګو ولایت په سالار سیمه کې د شهدای شنیز منځنی ښوونځی دی. دې ښوونځي ته نږدې د 1800 کورنیو ماشومان د زده کړو لپاره راځي. مسؤلین یې وایي چې وروسته له اوږدې جګړې ماشومانو ته د زده کړو فرصت په لاس ورغلی، خو هیڅ ډول امکانات نه لري او د زده کړو پر مهال یې ماشومان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. شاګردان ته 1400 پورې 1400 پورې موږ د شاګردانو ټوله احصایه ده، خو هغه شاګردان چې محروم دي هغه ځینې منفي کې ځینې وباسي. د موږ د شاګردانو تعداد 1200 تنو ته رسیږي، 1200 شاګردان لرو. دغه مکتب د تاسیس نه په دې خاطر اوسه پورې دغه مشخص ځای نه لري د شاګردانو لپاره. تدریسي چارې په کرایي کورو کې سرته رسیږي چې د دولت د خانه په کرایه باندې ورته نیول کېږي او د شاګردان پکې روزي. خو متاسفانه چې سږ کال 1402 کال دغه مکتب د دولت کرایې نه هم پاتې شوی دی، نو د دغه مکتب د تدریس چارې له خنډ سره مخ شولې، حتی نږدې و چې دغه مکتب بند شي. د ښوونځي زده کوونکي وایي چې مخکې یې د جګړو له کبله زده کړو ته لاسرسی نه درلود، اوس بیا د ښوونځي ودانۍ نه لري او ډیری وخت زده کوونکي د تیز لمر له کبله ناروغیږي. موږ د مکتب نه صنف او هیڅ شی هم نه لري او هغه ټول شاګردان لمر او دوړ او باران ته ناست وي. موږ د هغه د دولت نه دا خواهش دی چې هغه چې موږ ته یو تعمیر او صنفونه جوړ کړي. زموږ مکتب چې دی څوک محدود کارونه کوي چې ځانګړی تعمیر او ټاکنه نه لري، په کرایي کورونو کې درسونه وایو او مشخص ځایونه نه لري. اوس چې څو محدود ټاکنه موږ د کلي پیسو د کلي په مرسته جوړ کړي دي. اوس کلی هم وس نه لري چې دا ټاکنه جوړ کړي، ترمیم یې کړي. تعمیر نه لري، دا کرایي کور کې اوسېږي، نشته تعمیر بیخي شته نه، دلته ډنګ دي، ټول زده کوونکي وضعیت خراب دی، درسونه وضعیت خراب دی، تعمیر نشته. دا ستونزه دا ده چې موږ تعمیر نه لرو، موږ د کتابونو نشتوالی دی او مهمه ستونزه دا ده چې موږ پرسنل هم کم دی او خپله د ښوونځي لپاره تعمیر نه لرو. مهم وینې تعمیر دی، ځکه چې د زده کړې لپاره چاپېریال مساعد نه وي نو په هغو ځایو کې زده کړه هم نشي کېدلی. د سیمې قومي مخور او اوسېدونکي وایي چې په ځلونو یې د حکومت په ګډون ګڼو مؤسساتو ته د ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنلیکونه سپارلې، خو تر اوسه عملي شوي نه دي. دوی زیاتوي چې له ډیرو هڅو کولو وروسته دې ته اړ شول چې د کلیوالو په شخصي لګښت ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې پیل کړي، خو اوس یې چارې په نیمایي کې پاته دي او نور یې د رغولو توان نه لري. دلته ډیر جنګ تیر شوی دی، اصلا د موږ خپل ژوند په جنګ کې کړی دی. موږ نه مکتب او د موږ نه کلینیک یا د موږ نه بل خیریه بنسټ او داسې چا د موږ سره مرسته هم نه ده کړې، نه حکومت راغلی د موږ پوښتنه یې کړې. دا اوس هم دغه مکتب چې جوړ شوی دی اصلا خو د مکتب ډېرې شعبې غواړي، د دوی هغه نیمایي نه کم ځای موږ هغه کړی چې په کور هم پیسې ورته هغه کړي دي، چا خدای واسه 200 چا 1000 چا 1500 داسې کومک کړی، د تعمیر ته 2000 رسېدلی. دوی له حکومت، مؤسساتو او نورو اړوندو ادارو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي او زیاتوي چې که مرسته ورسره ونه شي د ښوونځي اوسنۍ ودانۍ د ړنګېدو له ګواښ سره مخ ده او ممکن د دې ټول کلي ماشومان له زده کړو محروم شي. موږ کلي ته بیخي توجه نه ده شوې، نو پاسېدو دی موږ ته غوښتنه دا ده چې زموږ کلي ته توجه وکړو، د موږ مکتب جوړ کړو، د کوم پاتې کورونه چې شوي دلته مکمل کړو، نو دا زموږ د امارت نه او د امارت ریاست نه دا غوښتنه. بیخي داسې چې په ډاګ باندې پاتې وو او د ولس خلک مر وغوښتل هغه د موږ سره د همکارۍ ژمنه وکړه چې موږ به په خپل مصارف په یوه حد اساس هغه وکړو چې یو څه کوټې جوړې کړو. په دې باندې د موږ یو څه مصارف شوي دي، خلکو خپله جمع کړي دي، بعض خلک چې څه پیسې زیاتې لري هغه لږ زیات کومک کړی دی او ټولو خلکو په دې کې برخه اخیستې ده. یوازې دا سیمه نه بلکې په افغانستان کې لا هم ډیری داسې سیمې شته چې لا هم یې ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره او په ډیری نورو سیمو کې هم زده کوونکي د دې ماشومانو په برخلیک اخته دي او تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. احسان الله کریمي، CMG، د میدان وردګو ولایت د سالارو سیمه.